السلام علیکم پښتو شو چینل ته بیا هم ښه راغلاست. نوی او تازه مهم خبر داسې دی د خلیلزاد څخه د غني وروستۍ غوښتنه څه ده؟ د افغان سولې خبرې په یو حساب پړاو کې دي. غني په کابل کې د کنټرول او مدیریت هڅه کوي او طالبان بیا د یوې خوا د جګړې ډګر ګرم ساتي او د بلې خوا بیا هم ګاونډیان او سیمه ییزو هیوادونو ته وعدې ورکوي چې اقتدار ته ورسېدل هغه به کوي او دغه به کوي. په کابل کې بیا مهمه مسله همدا ده چې د موقت حکومت غږ خاموش شي او بالاخره د اشرف غني چوکۍ وساتل شي. البته د دې چوکۍ ساتل یوازې په دې معنا نه دي چې غني حاکم پاتې شي، بلکې د جوړ شوي سیستم چیرته چې واکمن د خلکو له لوري ټاکل کیږي دوام هم اړین دی. خلیلزاد په دوحه کې کافي وخت تیر کړ او بیا کابل ته راستون شو. دلته یې د اشرف غني او د ملي پخلاینې د عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره ولیدل. خلیلزاد په کابل کې دا خبره ونه کړه چې د موقت حکومت د طرحې په هکله د طالبانو دریځ څه و. نه هم طالبان تر اوسه پورې خپل دریځ اعلان کړی دی. د طالبانو دریځ که څه مهم دی خو د غني لپاره ډیر فرق نه کوي، ځکه که طالبانو موقت حکومت رد هم کړي نو بیا هم د غني استعفا غواړي او یا هم کیدای شي د یوې جرګې یا بل ډول لارې د افغان حکومت له مشر څخه د ټول واک انتقال وغواړي. په دې خوا کې بیا ټوله هڅه په ټکنو ده. ویل کېږي چې د خلیلزاد تګ په وخت کې هم ولسمشر غني د هغه څخه په جدي ډول غوښتنه کړې وه چې په دواړو غونډو کې د خپل ټول قوت څخه په کار اخیستنې طالبان ټاکنو ته راضي کړي. دا چې خلیلزاد به د ولسمشر دا غوښتنه په رښتیا د طالبانو سره شریکې کړي او یا به هم جدي بحث ورسره پرې وکړي نامعلومه خبره ده، خو دا اړخ یې چې طالبان به دا غوښتنه ونه مني ښکاره ده. طالبانو د دوی د پلویانو او نږدې کسانو په بار ویلي دي چې په هیڅ صورت به د ولسمشر غني د مدیریت لاندې ټاکنې ونه کړي. که څه هم تر اوسه پورې طالبانو د ټاکنو په وړاندې په رسمي ډول کوم دریځ نه دی نیولی، خو له څرګندونو یې ښکاري چې د دوی په افغانستان کې ټاکنو کې هیڅ علاقه نه لري. د افغانستان ستونزه اوس کاملا په یو نازک حالت کې ده. غني موقت حکومت او د قدرت انتقال نه مني او په مقابل کې طالبان ټاکنې نه مني. د ملت رایه چې ټاکنې دي هغه هم د طالبانو نه مني. که څه هم ملت هم په دې پوهیږي چې د ولسمشر غني تر مدیریت لاندې ټاکنې په اصل کې تش په نوم ټاکنې دي او ټوله پروسه د فساد ډکه ده. خو د طالبانو ستونزه شفافیت نه دی. هغوی په ټوله معنا ولسواکي او ټاکنې د یو اصل په توګه منلو ته نه دي تیار. په دې ډول یو حال کې په لوی احتمال د امریکا طرحه مجبور منل کیږي، ځکه که چیرې دواړه لوري په خپلو کې سره نه جوړیږي نو بیا به امریکا د یوې بلې جګړې اجازه ورنه کړي او خپله طرحه به تحمیل کړي. که غواړئ مهم او دقیق خبرونه واورئ نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر او لایک کړئ. زمونږ د روانو ویډیوګانو په تمه اوسئ. مننه.